نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. د الله خوشحالی او رضا د پلار په خوشحالی او په رضا کې ده، او د الله خفګان او غصه د پلار په خفګان او په غصه کې ده. چې پلار راضي وي الله راضي، چې پلار خپوي الله خپه. ګوره بعضې وخت علما د مور ډېر زیات حقوق بیان کی کنه، نو بس خلک وجل ارسم بس د مور د بس پلار ته نه هیر شي، حالانکه د پلار ملا ماته شي په اولاد لیولو باندې. دا ګران کار، دا آسان کار. یو عالم وي وایي ټیک ده د مور ډېر زیات حقوق دي، خو د پلار حقونو ته ګورې نه چې په جون جولای اګست په سخته ګرمۍ کې په سور نورونو باندې هغه تعالی پر رزق تلاش کړی دی. ستا ټول تربیت، ستا کپړه، ستا جامه پلار په خپله نه اچوي، بچو ته ورچوي. په خپله ځان نه مړی خو بچي مړی، نو د پلار هم ډېر غټ مقام دی. نو الله فرمایي چې آیا هغه څوک چې هغه زما رضا پسې ګرځي دې په شان د هغه کس کیدی شي چې هغه د الله په غضب کې اخته دی؟ جواب نه، بالکل نشي کیدی. څوک چې د الله رضا تلاش کوي هغه د الله خوښ بنده دی، او څوک چې الله خفه کوي خو د الله خوښ بنده نه دی، که نه څنګه دواړه برابر کیدی شي. ګوره په دې خبره ځان پوه کوي ښه. بعضې خبرې اتفاقي وي، اصل خلکو اختلافي جوړې کړي وي، نو په دې کې به مخکې مولیانو جګړې کولې. اوس الحمدلله بس دا خبرې ختم شي، خلک پوه شو. پیغمبر انسانی کنی، پیغمبر انسانی، خو کتبه زما غوند انسانی نو زما غوند انسان نی. زما استا غوند انسان دا وی چې مونږ روټۍ خورو هغه هم روټۍ خوري، مونږ ودو کېږو هغه هم ودو کېږي، مونږ ودونه کوو هغه هم ودونه کوي، زمونږ ښځې بچي د هغې هم ښځې بچي. په دې کې مونږ سره یو شان دی. باقي په مقام او په مرتبه او په انسانیت کې او په صفاتو کې مونږ د هغه د خپلو خاورو ته هم نه رسو. بس دا خبره ختمه شو، بس دې کې نورې څه نشته دی. بس نو څوک چې وایي چې پیغمبر انساني زمونږ غوندې د هغې به هم دا مطلب وي. ګینې که د اوس ګوره مونږ عام انسانانو دا خبر علما وایي مه کوئ که نه، خو دا پوهې دپاره کوو. اوس مونږ انسانان یو، مونږ هم غټې متیازې کوو، انبیا هم کوي. یو ځل یو صحابي ورغه وایي زه ګورم چې د پیغمبر متیازې به څنګه وي. نو چې ورغه نبي صلی الله علیه وسلم یو ځای کې قضای حاجت وکړو، چې دی ورغلو نو اسم نو او خشته خوشبویانې وې هلته. نو دی ورته جي وایي دا خو تشې خوشبویانې دي. نو نبی اسلام ورته مونږ انبیا چې مونږ باندې الله پردا چي، زمونږ فضلات الله چاته خینا غزمه کومه ټیم راکاږي او صرف خوشبو پاتې شي. خا زمونږ خولي بوی کیسخه د پیغمبر مبارک خولي به داسې خسته بوی کولو چې صحابه په خپل عطر شیشه کې ځان تاچوله او ځان باندې مګله. نو په دې کې هغه مونږ ډېر اعلی وي. باقي په روزمره مسایلو کې پیغمبر د عامو انسانانو په شان دي. نو الله فرمایي من انفسهم، د دوی د ځان نه ملېږي، یعنی انسانانو کې ملېږي، د انسان ملېږي. ځکه پیغمبر فرشته وي نو بیا خو کار نه پوره کېدو. فرشتې به چې څه خبرې کولې مونږ خبرو هغه نه پوهېده، مونږ چې کم کارونه کوو هغه دا نه پېژني. نو الله انسان راولېږلو. بل چې خلکو د بانه ختمه شي بیا به د خلکو چې ته خو فرشته یې نو چې ته دا کارونه نه کوې بل به یې څوک کوي. نو الله انسان راولېږلو چې خلکو ته پته ولګي چې دا یو انسان دی، تاسو هم انسانان یې، چې دې کولی شي تاسو هم کولی شئ. اوس الله تعالی یو خپل احسان بیانوي چې یوازې په انسانانو باندې نه، په انسانانو باندې، په پیریانو باندې، په مارغانو باندې، په ځناورو باندې، په حشراتو باندې نومي مخلوق شي چې ما سوا د الله نه، که هغه په اسمان کې دی او که په ځمکه کې دي. مخلوق په مخلوق کې دا هر څه هغه فرشتو اور څه سمیت پکې راغله. څومره مخلوق چې دی په دې ټولو مخلوقاتو باندې د الله احسان دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت پیغمبر دنیا ته رالیږلی دی. خو بیا چونکې خاص کر انسانان او پیریانو نه په آخرت کې حساب کتاب دی، نو ای ته الله فرمایي چې اے مؤمنانو ګورې تاسو له چې ما دا پیغمبر درلیږی دا مې په تاسو باندې احسان کړی دی. ګورې الله وایي دا احسان ومنئ. نو د ټولو نه عظیم احسان چې الله په مونږ کړی دی هغه دا دی چې زه او ستا غوندې د ګناهونو نه ډک او د ګناهونو نه بلکل لړلی انسان هغه الله عظیم پیغمبر په امت کې پیدا کړی و. والله چې عزتمندو انسان سوچ وکړي دا مخکیني انبیا کرامو ادیان آی که دومره سخت احکامو او دا سخت ولي الله په چا سختي نه کوي، دا د هغې د خپلو زیات سوالونو او فضل کارونو د وجې نه سخت شوي. د دې امت باره کې نبی الله تعالی فرمایي وایي دا هغه پیغمبر دی چې کله د خلکو ته لاړو نو دی نه بوجونه لرې کړه، سخت احکام یې ته لرې کړه،
او هغه بوجونه چې هغه په مخکینو خلکو باندې پراتو هغه یې نه لرې کړ. په یو ټیم باندې الله د یو ټول قوم نه بیزوګان او خنزیران جوړ کړي دي. نبی علیہ السلام دعا وکړه یا الله زما امت نه داسې په یوځای خنزیران بیزوګان مه جوړوه، زما د ټول امت په یوځای باندې شکلونه مه بدلوه. الله ورته دا دعا دې قبوله شوه. داسې 3 دعاګانې کړې وي. یوې دا دعا وکړه چې په دی باندې یا الله داسې ظالم مه راوله چې زما د امتیان په یوځای ختم کړي. الله دې دا دعا دې قبوله شوه. بیا وی یا الله درېیمه دعا دا ده چې په خپل منځ کې دا کم جنگ جګړې دي یا الله دام دی کې ختمې کا. الله دې دا دعا نشم قبلولی، ځکه که دا دعا هم قبوله شوه بیا خو به ټول جنتیان یو. نو دا خپلو کې دا بغض حسد او کینې چې کېږي نو څوک به یو خوا ځي او څوک به بل خوا ځي، څوک به جهنم ته ځي خدا نه خاص، دا څوک به جنت ته. نو الله وی دا دعا نه قبلېږي. نو به هر حال داسې نور ډېر زیات احکام بني اسرائیلو باندې 50 منځونه په یو ورځ کې 50 منځونه څوک کولی شي. په جمعې کې خلک وایي مولیانو پیکیج اخیستی دی بس یو بانګو شي بیا بلو شي بیا بلو شي او زر منځونه دي وایي. په جمعې کې خلک تنګ شي وایي لنډې لنډې ورځې دي نو 50 منځونه به چا کول. احکامو چې په کپړو باندې به ګند لګېدو صابون مابون او په اوبو سره به نه پاکېدو، په کینچی به ځان نه کټ کولو الله پاکېدو. چې ګناه به دې وکړه نو د هغې توبه نه وس، توبه یې دا وه چې خودکشي وکړه، به ځان قتل کا، یا به یا ځان له خنجر په خېټه کې منډلو، یا به دې بل له توره ورکوله چې ما نه سر ووهه، هلې به دې ګناه معاف کېده. ډېر سخت سخت احکامو دا د نبي علیه السلام د برکت الله احکامات مونه لري. بل د آدم علیه السلام د زمانې څونه زرګو کاله وشو، ماهرین دا وایي اوس ماهرین وایي د دنیا څخه د پاسه 6,000 کالو جوړه شوې ده. څونه وشو هغه مونږ ته انشاءالله بیا وایو، خو که د خبره والو څه د پاسه 6,000 دا هم ډېر زیات عمر دی. نو هغه یې ګوره کله مړه شوي دي او په قبرونو کې پراته دي او قیامت ته هغې څومره انتظار وکړو لا به کوي. او زمونږ د امت قیامت ته انتظار هم کم دی که نه. او چې کله میدان حشر کې ودرېږو نو حساب کتاب به هم پهله زمونږ د امت سره کېږي. د امت سره به حساب کتاب وشي، دا به جنت ته راشي، بیا به د نورو فیصلې بعد کې کېږي. نو میدان حشر کې ولاړه هم آسان کار خو نه دی. نو راغلي هم ټولو نه آخره دي، قیامت ته انتظار هم کم شو او جنت ته هم د ټولو نه پیله ځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر جنت دروازه وټکئ، आवाज وشي څوک یې ودوی محمد صلی الله علیه وسلم. هغه به دروازه کولو کې وایي ما ته عمده ویلی شي چې د دې نوم والا هستي کله راشي جنت دروازه به کولاوېږي نه به کولاوې. عظیم هستی وه که نه. یو ځل علامه ابن کثیر رحمه الله یو واقع لیکلي ده د قرآن کې دي که نه توبه لهم، توبه ښه او ښه حالت ته وایي. نو ځل د الله یو پیغمبر وغه الله نه تپوس وکړو چې الله دا توبه څه شی دی؟ الله ورته دا یو داسې ونه ده چې د دې جرله په جنت الفردوس کې ده او د دې شاخونه په مختلف ټولو جنتونو کې خواري دي او د دې اوبه حوض کوثر دی د هغې نه اوبیږي او دا داسې میوه لري چې دا یو ځل چې وخوړادله او بیا کله تنده میلو نشي. نو دې پیغمبر ورته الله دا خو لږ ما باندې وخوروه. الله ورته نه، دا ونه په ټول انسانیت باندې تر هغې پورې حرامه ده تر څو چې د آخرنۍ زمانې پیغمبر او د هغو امتیانو دې نه خوراک نه کړی. یو بل حدیث کې راځي وایي شیطان څو ځل په چغو جللی دي او په سر باندې خورې ورچولی دي. یو چې کله الله په ده باندې لعنت راولېږلو، یو چې کله د جنت نه راکوز کړی شو، دریم چې کله سوره فاتحه نازله شوه او څلورم چې کله د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته راولېږلو. د دغه وخت په سر باندې خورې اچولی دي او په چغو یې جړلي دي. داسې خو ورپسې لګي اوس عزتمندو دا صفات د نبي اسلام به ختم نشي. الله وی مختصر خبره ده چې د دې عظیم پیغمبر په امت کې مې لیږلی نو دا ګورې ما په تاسو باندې احسان کړی دی. نو الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین، بېشکه الله احسان